د مزار شریف ښار د داخلي او حلقوي سړکونو د داغګیرۍ او د شپږمې ناحیې په مربوطاتو کې د ځمکې لاندې د 2 پلي لارو د نیمه پاتې کارونو چارې پیل شوې. مسؤلین وایي په دغه پروژو باندې څه باندې 3 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د ښاروالۍ لخوا ورکول کیږي او چارې به تر راتلونکو 2 میاشتو کې بشپړې شي. پروژه کار باقی مانده پوشش 2 باب رهرو یا زیرزمینی مقابل مکتب شیخ محمد صدیق شهاب واقع سرک حلقوی ناحیه ششم و مقابل پوهنتون جدید بلخ واقع سرک شهرهای کابل مزار شریف و داغگیری بعضی از نقاط سرکهای داخل شهر مزار شریف نوند نور به مبلغ 3 میلیون و 502 هزار افغانی برنده گردید. از تاریخ افتتاح نظر در ورک پلانی که ما در نظر داریم انشالله رحمان کمتر از 2 ماه دیگر این پروژه به برآورده سپرده می شود. له بلې خوا د بلخ مرستیال والي ټینګار وکړ چې دارنګه پروژو د ښه پلي کېدو او د هیواد د آبادۍ لپاره باید خلک خپل یووالی او اتحاد وساتي. همگی ما و شما چی مسئولی چی غیر مسئول، چی دولتی چی غیر دولتی، همگی ما شما مهم مسئله این بوده که همگی اتفاق و وحدت با هم کوشش بکنیم که ما و شما همی شهر خود نواحی خود را اطراف شهر داخل شهر یک قسم جور بکنیم که شهر ما و شما از این مشکلات مردمی که زندگانی میکنه از این مشکلات که مردم رفع شود. د مزار شریف ښاروالۍ په پام کې لري چې په روان کال کې 10 پراختیایي پروژې د ښار په بیلابیلو ناحیو کې پلي کړي